چې ته به ته منظور خو پرېږده چې ته په یو پښتون افغان باندې پابندي لګوې قسم په بالله که د ارمان رضا پرسو داسې به راځي لکه تاسې پرون ولیدل چې منظور جان دغه ننګیالي د جنوبي پښتونخوا ځوانانو تر چمن راورسول ستا هر غرور در مات کړی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ تر نظارت لاندې د جنوبي پښتونخوا په دې تاریخي ښار چمن کې د دې سترې جلسې قدرمن صدر د پښتون تحفظ مومنټ مشر محترم منظور احمد پښتین صاحب دلته موږ سره په مجلس کې ناست د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر قدرمن اصغر خان اڅکزی صاحب پر سټیج باندې ناست د پښتون تحفظ مومنټ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ او د نورو ګوندونو قدرمنو مشرانو د چمن ډېر شملورو مخورو سپینږیرو ځوانانو همزولو ستاسو ټولو په اجازه عزیزانو دا د نن جلسه په چمن ښار کې او په ټول پښتون وطن کې د بدامنۍ په خلاف د چمن په گیټ باندې او د ډیورنډ پر کرښه باندې د افغان کډوالو سره د ناروا سلوک په خلاف د ډیورنډ پر کرښه باندې د آمد و رفت او د کاروبار د بندولو په خلاف او په ټول ملک کې د پښتانه په حالاتو باندې راغوښتل سوې ده قدرمنو عزیزانو پښتانه د زرګونو کالو په خپل تاریخي وطن باندې پراته دي دا وطن د بولانه ته چتراله او د آمو تر عباسینه دا یو پراخ پښتون افغان وطن دی دا وطن فرنګي اوله واره په ګنډمک په معاهده بیا یې د ډیورنډ په معاهده باندې سره تقسیم کړي که څه هم دا ډیورنډ کرښه و پښتون افغان ته د منلو وړ نه ده دا یو استعماري کرښه د افغان پر ځیګر باندې راکش شوې ده خو دلته ډیورنډ هم دا جرأت نه دی کړی چې دی به دا لاره بندوي دی به د خلکو آمد و رفت بندوي دی به د خلکو کاروبار بندوي کم کار چې فرنګي نه کوي هغه د دې ملک د پنجاب واکدارانو وکړي او نن یې پر موږ باندې خپله تاریخي لاره بنده کړې ده عزیزانو پر دې کرښه باندې پر کروڑونو پښتانه افغانان اوسي زموږ کلي کورونه جوماتونه ایدرې په دې کرښه باندې هاخوا او دې خوا ته پرتې دي زموږ دا ننګیالي قبایل چې په هغه کې بړیڅی اڅکزی سلیمان خیل خلجی دغسې شینوارې کاکړ او نور داسې درنې قبیلې دي چې هغه د کرښې پر دې خوا هم دي او د کرښې پر ها خوا هم دي دا د زرګونو کلونو زموږ تجارتي لاره وه که موږ د شوراوک خبره وکړو که د چمن خبره وکړو دغسې بادیني غلام خان انګور اډه داسې کمردین او تورخم خو نن عزیزانو
پر موږ باندې دا لاره تړل سوې ده. تاسو د چمن خلک د دې ګواه یاست چې دلته به په زرګونو خلک د ورځې ها خوا ته به اوښتو، د ها خوا خلک به دې خوا ته راتلو، د عزت یو ګوله ډوډۍ به خپل کور ته ګټله. هغه ننګیالي، هغه توریالي، هغه خوارکش لغړیان چې خپل کور ته به د عزت ډوډۍ راوړله، نن یې پر هغوی هغه لاره بنده کړې ده. دلته د زرګونو په حساب باندې دا ننګیالي پښتانه لغړیان یې دلته شهیدان کړل. دا هغه پښتانه ول، دا هغه خوارکش خلک ول چې هغه د خپل قامي تحریک سره ولاړو، د خپل قام او د وطن لپاره قربانیان یې ورکړي دي. موږ و دې لغړیانو ته، و دې خوارکش خلکو ته سلام پیښو، سلام ورته کوو. عزیزانو، نن زموږ په وطن کې غربت دی، بدحالي ده. ستا زراعت یې در ختم کړل، صنعتونه یې در ختم کړل، ستا هغه تجارتي مرکزونه چمن، وانا، باړه، لنډي کوتل، دغسې ملاکنډ دا یې د برباد کړل. تا سره نوکریانې نشته، معاشي ژوند د در په دره دی. دا هغه لاره وه، دا هغه لاره ده چې دا به په اربونو روپۍ پاکستان ته د کال ټیکسونه ورکوي. دا هغه لاره ده چې دا یو وخت هم د دې ملک خلاف نه ده استعمال سوي، خو نن پر موږ باندې دا تاریخي لاره بنده کړل سوې ده. پښتونخوا ملیان پارټۍ دا خبره کوي چې موږ یو قسم ازغنتار په ډیورنډ کرښه باندې نه منو. پښتونخوا ملیان پارټۍ دا خبره کوي چې دا د پښتون افغان تاریخي خاوره ده، لاره ده، پر دې باندې هیڅ قسم بندیز نه منو، پر دې باندې هیڅ قسم پاسپورټ نه منو. ورسره پښتونخوا ملیان پارټۍ دا خبره هم کوي د ډیورنډ په حواله باندې چې کومې ویې جنسیانې په فاټا کې چې دي او داسې نورې چې کومې جنسیانې پښتانه وطنونه دي چې په هغه کې د پاکستان قانون نه لاګو کېږي، دا د ډیورنډ برخه نه وله. د دوی هغه زوړ چې کوم حیثیت دی دا د بحاله کړل شي. تاسې کوم غیر عیني کار وکئ، تاسې کومه د ګنډمک معاهده ماته کړه او دا علاقې در راواخیستې په غیر عیني طریقه په جبر باندې پر زرټ بټ زور باندې په ځان کې ګډې کې، د هغې په نتیجه کې دا وسو چې هلته انډیا په کشمیر کې آرټیکل 370 ختم کړي او راواخیستل کشمیر په ځان کې ضم کړي او تا ته جواز هم جوړ کړي. ستا د ګنډمک هغه تاریخي معاهده ماته کړه، نو موږ دا معاهده ماته کړه، کشمیر په ځان کې ګډ کړي. دویمه خبره دا ده عزیزانو، په دې چمن ګیټ باندې او په دا نور ډیورنډ کرښه باندې زموږ د افغان غیرتي کډوالو سره غیر انساني، غیر اسلامي، غیر عیني عمل روان دی. دې ریاست د خپل مداخلت له لارې افغان سټیټ ونړولی، هلته ادارې ختم کړلې، هلته امن ختم کړي، هلته هر څه له منځه یوړو. خلک یې په دې مجبوره کړل، هغه خلک چې د لوږې سره مخامخ دي، د ناجوړۍ سره مخامخ دي، د بد امنۍ سره مخامخ دي، هغه یې مجبوره کړل چې هغه به د خپل وطنه کډوال کږي، پردي وطن ته به ځي. د هغه کډوالو سره په پښتانه خاوره باندې ډېر ظلم روان دی، ډېرې بېعزتیانې روانې دي. دلته د دوی 15,000 روپۍ رشوت اخیستل کېږي.
تاسو ټولو په خبر یاست چې په کراچي کې یوازې 1200 افغان کډوال چې په هغه کې ناوګي دي، سپین سرې دي، کشنیان دي، سپین ږیرې پکښې دي، دا یې بندیان کړي دي، د هغوی بې حرمتي کوي، بې عزتي کوي، ول ټکول او سر کوي. د دې موږ په سخت الفاظو کې غندنه کوو. قدرمنو عزیزانو، درېیمه خبره دا ده، تاسو ټول په خبر یاست چې په پښتانه وطن کې بیا یوه دهشتګردي را روانه ده. په پښتانه وطن کې بیا یو د جنګي پالیسي را روانه ده. د پښتون وطن کې بیا به د پښتانه وینه تویول کېږي. تاسو ولیدله زه پښتانه د سر په سودا باندې داسې یوه سرکاري جرګه یې ولږله او د ترهګرو سره یې مذاکرات وکړو چې راسئ موږ دوی ته دا وطن در حواله کوو چې تاسو دلته هر څه کوئ، څوک وزنئ، د چا بېعزتي کوئ، دماکې کوئ، ټارګېټ کلینګ کوئ، چې هر څه ستاسې خوښ یې ته یې د پښتانه پر وطن کې کوی سئ. دا هغه سوات یې نیولي باجوړ، وزیرستان، لکی مروت، بنو، دغسې بیا خیبر، مومند، دا پښتانه سیمه چې هغه کې ارنایي پکښې، په هغه کې دا چمن پکښې، په هغه کې کوټه پکښې. که تېرې څو ورځې مخکې په کوټه کې د پولیس په ګاډۍ باندې یو خودکش حمله وسوله، بیا زموږ وطن ته دا بمونه راوړي، بیا زموږ وطن ته مرګونه راوړي، بیا زموږ وطن ورانوي، بیا زموږ خلک قتل کوي. د دې موږ په سخت الفاظو کې مذمت کوو او کوشش به دا کوو چې ټول پښتانه سره یو کړو او ور خپل جدوجهد وکړو. عزیزانو، وخت کم دی. علي وزیر د تیر 2 کلو په جیل کې دی. دلته خلک دعوې کوي وای موږ په سیاست کې مداخلت نه کوو، فوج نیوټرل دی، ایجنسیان نیوټرل دي. آیا دا ستا نیوټرلټي ده؟ دا فوج که په سیاست کې په پنجاب کې مداخلت نه کوي، دا فوج د پښتانه د قتل عام لاس نه اخلي، که واقعي سي په سیاست کې مداخلت نسته، نو بیا علي وزیر د 15 مقدمو کې د ضمانت وروسته بیا هم په جیل کې ناست دی. نو دا ستا دا دروغجنه دعوه ده. په دې زیاته پښتون افغان نه خطا وځي، په دې به پښتون افغان نه خطا باسي. یو آخري خبره کومه چې پښتانه د ډېر درپدر حالاتو سره، د ډېر خطرناک حالاتو سره مخامخ سوی دی. موږ ته پکار دی چې موږ د دا ځای وخیلئ، د دا نور تقسیمونه راووځو. موږ ته پکار دی لکه څنګه چې ملي شهید عثمان خان کاکړ به په دې زور کولی چې موږ یو پښتون نیشنل ایجنډا به جوړو. د تاسو زه خواست دی د ټولو هغه کام دوست او وطن دوست سیاسي قوتونه زموږ خواست کوو، هغه تحریکونه زموږ خواست کوو، د ولس زموږ خواست کوو، اپیل ورته کوو چې راسئ لاسونه سره ورکړو. دا د وطن، دا د کام ناتار په کام راګرځي، دا د کام په یووالي باندې راګرځي. هیڅ قسم پارلمان، هیڅ قسم اختیار موږ له دې شی نشي ایستلی چې موږ پښتانه یواره سره یو سوي نه یو. موږ خپله برابري، سیالي موږ نه یې اخیستې. موږ له دې غمه نسو خلاصېدی، له دې ناورینه نسو خلاصېدلی. نو تاسو خواست کوو ځان به په هیڅ قسم نارو باندې، په هیڅ قسم شان به ځان نه تقسیموئ. چې چیرې د پښتانه کام خبره کېدله، چې چیرې د پښتانه وطن خبره کېدله، تاسو به وچ کلک ورته درئ، ملا به تړئ، که د سر په بیه وه که بیا د هر څه په بیه وله. عزیزانو،
بخښنه غواړم ټایم هم کم دی دا پښتون وطن دی دا د پښتانه هغه پر کام وطن لیوني پښتانه ځوانان دا مسران دا په دا تحریکو باندې موږ راګرځولي دي دا په دا پاټیانو موږ راګرځولي دي موږ پوره نه کړي دي سات څه خیال دی چې دلته به ته منظور خو پرېږده چې ته په یو پښتون افغان باندې پابندي لګوې قسم په بالله که د دا ارمان راځه پوره سو داسې به راځي داسې به راځي لکه تاسې پرون ولیدئ منظور جان دغه ننګیالي د جنوبي پښتونخوا ځوانانو تر چمن راورسولي ستا هر غرور یې در مات کړی دی نو عزیزانو ستاسو یې کور ودان د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوانانو د کارکنانو کور ودان په ډېر سخت حالاتو کې دا جلسه وکړه د چمن د غیرتي ولس او د جنوبي پښتونخوا د وزیرستان او د بیلو بیلو علاقو زه راغلو مېلمنو ستاسو یې کور ودان تاسو ته موږ هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو ډېره مننه